که د یو ورب په اخره کې سایلنٹ ای راغلی خو سایلنٹ یې ویلی کېږي نه، نو په هغه کیس کې بعد هغې نه چې موږ کله د فرست فارم نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو د هغې ورب سره به صرف د ډي اضافه کیږي. چې د کم ورب په اخره کې وای راغلی او د وای نه مخکې کانسوننټ راغلی نو کله چې موږ د هغې ورب د فرست فارم نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو دا وای به په آی کې بدل شي او ورسره به د ای ډي اضافه وشي. سټے مطلب پاتې کېدل، د هغې سپیلنګ دی ایس ټي ای وای. نو تاسو وګورئ د وای نه مخکې ای راغلی دا ای چې دی هغه واول دی، نو کله چې موږ د دې نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو هغه به راځي سټیټ. د سټیټ سپیلنګ به بیا صحیح ایس ټي ای وای ای ډي. چې د کم ټکي په اخره کې ایل راغلی کله چې موږ د هغې ټکي نه سیکنډ او تھرډ فارم جوړو ایل به همیشه ډبلیږي، همیشه به ډبلیږي، په هغې کې هېڅ قانون نور نشته دی چې د ایل نه مخکې بس راغلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به مونږه د ګرامر یو ډیر اهم ټاپک کوو او هغه دی د ورب باره کې چې د ورب نه به د فرست فارم نه به سیکنډ فارم او تھرډ فارم څنګه جوړیږي، د هغې د سپیلنګ رولز او قاعده څه ده. نو د دې باره کې نننۍ ویډیو ده. تاسو د ټول نه مخکې چې کوم دی ځان له خپل نوټ بک راواخلئ او ځان له نوټس جوړ کړئ. ما ځان خپله هم نوټس جوړ کړي دي، نو تاسو له هم پکار چې ځان نوټس جوړ کړئ، د هغې نه یادول اساني. ښه، نو اول خو تاسو په دې ځان پوه کړئ چې ورب وایي څه ته. ورب هغه کار ته ویل کېږي کله چې موږ چا سره یو خبره کوو او یو فقره موږ لیکو یا یو خبره کوو چاته کوم چې یو مین کار کېږي هغې ته ورب ویل کېږي، یو مین عمل کېږي نو هغې ته ورب ویل کېږي. د ورب نه بغیر فقره نه جوړیږي، صحیح ده. مطلب ختل، کوزیدل، اوده کېدل، خوړل، ګوره دا ټول چې کوم دي دا وربز دي، د ورب نه بغیر فقره نه جوړیږي، صحیح ده. د وربز بیا دوه قسمونه دي، یو راځي مین ورب د عام کم وربز دي او یو وي auxiliary verbs یعنی helping verb ورته هم ویل کېږي، هغه دي has، had، have، دا ټول چې کوم دي دا helping verb auxiliary verbs دي. helping verb او auxiliary verbs صرف او صرف د verb د help دپاره استعمالیږي چې موږ ته د هغې نه پته ولګي چې دا خبره د کمې زمانې خبره کېږي، صحیح ده. د هغې صرف هغه کار دی. اوس نننۍ ویډیو زمونږ هغه د مین ورب باره کې ده چې د هغې به د فرست فارم نه سیکنډ فارم او تھرډ فارم څنګه جوړیږي. اوس دلته کې دا یو خبره یاد ساتئ چې د مین ورب بیا دوه قسمونه دي. د مین ورب دوه قسمونه دي، هغې ته ویل کېږي یو دی ریګولر وربس او دویم دی irregular verbs. ریګولر وربس هغه وربس دي چې د هغې د سپیلنګ یا د هغې د سیکنډ فارم او تھرډ فارم جوړولو دپاره قانون او قاعده موجودي چې مونږ هغه قانون او قاعده فالو کو نو مونږ د هغې د فرست فارم نه سیکنډ فارم او تھرډ فارم په اسانه باندې جوړولی شو. او irregular verbs هغه وربس دي چې د هغې هیڅ قاعده او قانون نه وي، هغه چې په انګلیش کې د پخوا نه څنګه را روان دي نو هغه به تاسو هماغه شانتې یادوئ. ما یو 3-4 ورځې مخکې یو لیست چې کوم دی هغه شیر کړی په پیج باندې، تاسو هغې نه یا پرنټ وباسئ یا تې ځان له ولیکئ. دغه ټول irregular verbs دي. د irregular verbs هیڅ قانون نه وي، هغه تاسو سره کېدای شي تاسو سره خپل کتاب هم موجود وي که په هغې کې irregular verbs وي نو د هغې فرست فارم سیکنډ فارم او تھرډ فارم تاسو ځان له پخپله باندې یاد کړئ. نننۍ ویډیو د هغې باره کې نه ده ځکه چې د هغې خو وروسته رول شته دی نه چې موږ پرې خبرې وکړو. مثال په طور یو irregular verb دی go، د go سیکنډ فارم دی went او تھرډ فارم د هغې دی gone. نو go went gone، نو تاسو وګوره دې څه قانون نشته دی چې د go نه went څنګه جوړیږي او بیا د یا د go نه gone څنګه جوړیږي، صحیح ده. د هغې څه قانون نشته دی. خو نننۍ ویډیو چې کوم دی هغه د ریګولر ورب باره کې ده او د ریګولر ورب د سپیلنګ رولز دپاره د هغې رولز شته دی، د هغې قانون او قاعده شته دی. نن به موږ په هغې باندې خبرې کوو. ښه، نو د ریګولر وربس د فرست فارم نه چې کله موږ سیکنډ فارم او تھرډ فارم جوړو نو د هغې سره به د ډي یا د ای ډي اضافه کېږي، نو د هغې نه به د هغې ورب تھرډ یا سیکنډ فارم جوړ شي. دلته کې دا یوه خبره بله یاد ساتئ چې د ریګولر وربس سیکنډ فارم او تھرډ فارم دویم فارم او درېم فارم دواړه یو شانتي دي، صحیح ده. دا فرق چې کوم دی د سیکنډ فارم او د تھرډ فارم هغه صرف په irregular verbs کې دی.
یعنی د ګو تاسو ما مثال درکو نه ګو وینټ ګان نو د هغې درې واړه فارمز چې کوم دي هغه د یو بل نه بدل دي خو په ریګولر وربس کې سیکنډ فارم او تھرډ فارم یو شانتي صحیح ده نو موږ ته به اوس څنګه پته لګي چې د یو ورب سره به د ډي اضافه کیږي که د ای ډي اضافه به کیږي د هغې دپاره قانون دا دی که د یو ورب په اخره کې سایلنټ ای راغلی خو سایلنټ یې ویلی کیږي نه نو په هغه کیس کې بعد هغې نه چې موږ کله د فرست فارم نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو د هغې ورب سره به صرف د ډي اضافه کیږي مثال په طور یو لفظ دی کلوز CLOSE تاسو ګورئ د کلوز په اخر کې ای دی او ای چې کوم دی هغه سایلنټ دی ویلی کیږي نه نو کله چې موږ د کلوز د فرست فارم نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو هغه به راځي کلوزډ او د کلوزډ سپیلنګ به صحیح CLOSE ډي صرف د ډي اضافه ورسره وشوله صحیح ده دا خو د ای باره کې ده او د هغې سره د ډي اضافه کیږي ها اوس چې د کم ورب په اخره کې وای راغلی د وای دا قصه چې کوم دی دا په هر یو کیس کې د ټولو مسلو نه بدلی په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې به هم تاسو کتلی په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به هم تاسو کتلی د وای چې کله راشي نو د وای قصه همیشه بدلی دلته کې د ورب په دې قصه کې هم د وای رول چې دی هغه د نور ټولو نه بدل دی چې د کم ورب په اخره کې وای راغلی او د وای نه مخکې کانسوننټ راغلی نو کله چې موږ د هغې ورب د فرست فارم نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو دا وای به په آی کې بدل شي او ورسره به د ای ډي اضافه وشي مثال په طور یو لفظ دی هری HURRY هری مطلب دی تادی کول جلدی کول نو هری تاسو سپیلنګ ته وګورئ نو اخر کې دی RY د وای نه مخکې آر راغلی دی او آر چې دی هغه کانسوننټ دی نو موږ چې کله د دې نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو دا هغې به راځي هریډ خو د هریډ سپیلنګ به بیا صحیح HURRIED نو هغه وای به په آی کې بدل شي یا دویم لفظ واخلی کیری مطلب وړل یا سسیز وړل ټو کیری سمثینګ د کیری سپیلنګ دی CARRY تاسو وګورئ بیا د وای نه مخکې بیا کانسوننټ راغلی آر راغلی دی دا خو دا دوه مثالونه تاسو در کوم دواړو کې آر راغلی دی خو خبره کوم که هر یو کانسوننټ هر یو ټکي صحیح ده د وای نه مخکې که هر یو کانسوننټ راغلی دا شانتې دا کیری دی د دې به سیکنډ فارم او تھرډ فارم راځي کیریډ خو د کیریډ سپیلنګ به بیا CARRIED هلته به هم هغه وای به ختم شي د هغې په ځای باندې به آی راشي او ورسره به د ای ډي اضافه وشي او که د وای نه مخکې واول راغلی AEIOU په دې پنځو لیټرز کې چې هر یو راغلی د وای نه مخکې واول راغلی نو په هغه کیس کې به وای په آی کې نه بدلیږي خو د هغې لفظ سره چې کله مونږ د هغې نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو صرف د ای ډي اضافه به ورسره کیږي نور خپل لفظ به په خپل ځای باندې موجود وي مثال په طور یو لفظ دی سټے مطلب پاتې کېدل د هغې سپیلنګ دی STAY تاسو وګورئ د وای نه مخکې ای راغلی دا او ای چې دی هغه واول دی نو کله چې موږ د دې نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو هغه به راځي سټیټ د سټیټ سپیلنګ به بیا صحیح STAYED نو هغه سټیټ ټول په خپل ځای باندې راغی صرف د ای ډي اضافه ورسره وشوله یا بل ټکي واخلی پلی PLAY نو بیا وګورئ بیا د وای نه مخکې ای راغلی ده ای چې کوم دی هغه واول دی نو دې نه چې موږ کله سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو به راځي پلیډ PLAYED نو واول که هر یو وي صحیح ده دا دواړه مثالونه د ای و که AEIOU په دې پنځو واڼو کې چې هر یو راغلی نو په هغه کیس کې به د سیکنډ فارم او تھرډ فارم کې به صرف د ای ډي اضافه کیږي ښه د دې نه پس یو ډېر زیات اهم رول دی صحیح ده دا ډېر زیات اهم دی لږ معمولی ګران دی خو که چا زمونږ هغه پریزنټ کنټینیوس ټینس چې موږ کله کړی په هغې کې هم سیم رول هلته کې هم دی که چا هغه ویډیو صحیح یاده کړي نو دا به هغه ته ډېر اساني که چا نه یاده کړي نو اوس زه کوشش کوم چې تاسو ته په پښتو کې ښه په اسانو الفاظو کې ایکسپلین کړم هغه دی که فرض کا یو ورب یو سیلیبل یو سیلیبل نه مطلب دا دی که هغه په یو سا باندې ویلی کېږي یا هغه لفظ چې کوم دی هغه مونږ په دوو کې یا د دریو حصو کې نشو تقسیمولی هغه ټول یو لفظ وي مثال په طور سټاپ چې دی ګوره دا اوس یو ځای ویلی کېږي دا اوس مونږ تقسیمولی خو نشو که نه مونږ نشو ویلی چې سټاپ نه ویلی کېږي صحیح نه تقسیمیږي یا بل لفظ واخلی پلان
پلان هم دی دا یو لفظ دی نه تقسیمیږي لان نه ویل کېږي صحیح ده دې ته ویل کېږي یو سیلیبل چې کوم په یو سا باندې ویل کېږي یو سیلیبل ویل کېږي که یو ورب هغه یو سیلیبل وي او د هغې آخري درې ټکي چې هغه په دې ترتیب کې چې کانسوننټ واول کانسوننټ دا هغه رول دی ګوره دا موږ په پرزنټ کنټینیوس ټینس کې هم ویلی صحیح ده ایګزیکټلی د سیم کانسوننټ واول کانسوننټ یې نو په هغه کیس کې به چې کله موږ د دې ورب نه سیکنډ او تھرډ فارم جوړو نو آخري ټکی به ډبل شي او ورسره به د ای ډي اضافه وشي مثال په طور سټاپ دی که نه سټاپ اس ټي او پی نو تاسو وګورئ د دې آخري درې ټکي څه دي ټي او پی نو کانسوننټ واول کانسوننټ دې ته سی وي سی هم ویل کېږي سی راځي د کانسوننټ دپاره وي راځي د واول دپاره او سی راځي بیا د کانسوننټ دپاره سی وي سی کانسوننټ واول کانسوننټ که د دې تاسو ګورئ د سټاپ د آخري درې ټکي څه دي ټي او پی نو ټي کانسوننټ دی او واول دی پی کانسوننټ دی نو که کم ټکې یو سیلیبل او آخري درې ټکي یې کانسوننټ واول کانسوننټ یې نو آخري ټکې به ډبلیږي نو سټاپ به راځي نو د سټاپ سپیلنګ به بیا صحیح اس ټي او ډبل پی ای ډي یو پی به سره اضافي ولګي ډبل به شي یا دا دویم ټکی او پلان وایي منصوبې ته صحیح ده پلان نو پلان کې تاسو وګورئ آخري درې ټکي څه دي ایل اے این ایل کانسوننټ دی اے واول دی این کانسوننټ دی د دې نه چې موږ کله سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو به راځي پلانډ او د پلانډ سپیلنګ به راځي پی ایل اے ډبل این ای ډي صحیح ده دا د یو سیلیبل دپاره چې کله یو سیلیبل او آخري درې ټکي یې کانسوننټ واول کانسوننټ یي ها اوس که یو ټکی چې هغه د یو سیلیبل نه زیات والی یا دوه سیلیبل یا درې سیلیبل یي نو د هغې دپاره چې کوم قانون دی هغه دا دی که یو ټکی دوه سیلیبل یي مثال واخلی یو ټکی دی هغه دی پریفر پی آر ای ایف ای آر په آخر کې تاسو وګورئ درې ټکي چې کوم دی هغه ایف ای آر هغه خو کانسوننټ واول کانسوننټ دی خو دا دوه سیلیبل دی دا ټکي موږ په دوو کې تقسیمولی شو که نه پریفر ویلی کېږي همدغه شان نیمولی شو په مینځ باندې یا بل ټکی دی ریګریټ سو آر ای جی آر ای ټي نو هغه هم دوه سیلیبل دی ګوره ریګ هغه هم تقسیمېدی شي نو په دې ټکو کې د هغې په آخر کې هم تاسو وګورئ آر ای ټي دی نو هغه کانسوننټ واول کانسوننټ دی نو په دې ټکو کې به موږ ګورو چې په کم سیلیبل باندې زور زیات دی که په آخري سیلیبل باندې زور زیات وي نو په هغه کیس کې به آخري ټکی ډبلیږي او ورسره به د ای ډي اضافه کېږي که په آخري سیلیبل باندې زور کم وي او په اولني سیلیبل باندې زور زیات وي نو په هغه کیس کې به آخري ټکی نه ډبلیږي صرف د ای ډي اضافه به ورسره کېږي دا تاسو له ما مثال درکو پریفر سو پی آر ای ایف ای آر خو دا چې څنګه ویل کېږي نو څنګه دی ګوره پریفر نو اولنی سیلیبل نرم دی په قلاره ویل کېږي پری او په فر باندې زور دی هغه په زوره ویل کېږي پریفر نو په فر چې کوم دی په دې کې به بیا په آخر کې آر ډبلیږي او ورسره به د ای ډي اضافه کېږي نو د هغې سیکنډ تھرډ فارم په څنګه راځي پریفرډ د پریفرډ سپیلنګ به راځي پی آر ای ایف ای ډبل آر ای ډي صحیح ده یا دا بل ټکی واخلی پریفر مطلب دی یو څیز ترجیح ورکول یو څیز غوره ګڼل هغې ته ویل کېږي پریفر او یو دی ریګریټ مطلب خپیمانه کېدل په یو څیز باندې زموږ وایو په یو څیز باندې خپیمانه یم په اردو کې ورته پچتانه یا پشیمان ہونا نو ریګریټ ته تاسو وګورئ ریګ نو په ریګ باندې زور کم دی او په ریټ باندې زور زیات دی ریګ ریټ نو په دې کې هم تاسو وګورئ په آخري سیلیبل باندې زور زیات دی نو په دې کې به هم چې کله موږ د دې نه سیکنډ او تھرډ فارم جوړو نو په آخر کې به ټي ډبلیږي ریګریټډ د ریګریټډ سپیلنګ به بیا راځي آر ای جی آر ای ډبل ټي ای ډي صحیح ده ها اوس داسې الفاظ چې هغه یې خو دوه یا د دوو نه زیات سیلیبل والا خو په هغې کې په اولني سیلیبل باندې زور او په آخري سیلیبل باندې زور کمی نرم ویلی کېږي نو په هغه کیس کې به آخري ټکی نه ډبلیږي مثال په طور یو ټکی دی وانډر ډبلیو او ان ډي ای آر وانډر حیرانه کېدل نو تاسو وګورئ وانډر هم موږ دوه سیلیبل کولی شو که نه دوه سیلیبل دی که نه تقسیمېدی شي په مینځ کې وانډر نو تاسو وګورئ په دې کې په دې وان باندې زور زیات دی او ډر چې کوم دی دا په قلاره ویلې کېږي وانډر نو په دې کې په آخري سیلیبل باندې زور نشته دی هغه نرم ویلې کېږي نو کله چې موږ د دې نه سیکنډ او تھرډ فارم جوړو وانډرډ نو د وانډر سپیلنګ به راځي ډبلیو او ان ډي ای آر ای ډي آخري ټکی به نه ډبلیږي یا بل ټکی مثال واخلئ بادر بی او ټي ایچ ای آر
bother مطلب دا دی تکلیف ورکول یا تنګول یا خفه کول موږ وایو که نه don't bother me ما مه تنګوه یا I'm not bothered زه نه تنګېږم ما ته تکلیف نه رسي صحیح ده دې ته ویل کېږي bother د bother کې هم تاسو وګورئ دا هم دوه syllable والا دی bother په دې با باندې زور زیات دی او در نرم ویل کېږي bother نو په دې کې به هم موږ په آخر کې ټکې نه ډبلو صرف د ای ډي اضافه به ورسره کېږي نو bothered به جوړ شي د bothered spelling به راځي BOTHERED تاسو وګورئ په دې کې هم په دې آخره کې په bothered په spelling کې هم په آخره کې CVC دی consonant vowel consonant دی دا ټول rules د CVC دپاره دي د consonant vowel consonant دپاره یې که فرض کا یو ټکي هغه دوه syllable درې syllable یا هر څومره چې وي خو که په آخره کې یې consonant vowel consonant آخري درې ټکي په دې ترتیب کې نه وي نو په هغه کیس کې چې هغه هر څومره ټکي او که هر یو ټکي خو که آخري درې ټکي په دې ترتیب کې نه وي په بل څه ترتیب کې یا دوه consonant یا په آخر کې واول یا که په بل ترتیب کې د دې ترتیب نه علاوه د consonant vowel consonant ترتیب نه علاوه بل هر یو ترتیب یې نو کله چې موږ د هغې نه سیکنډ او تھرډ فارم جوړو نو د هغې سره به صرف د ای ډي اضافه کېږي په هغې کې دا ډبل کېدو والا قصه بیا نشته دی دا ډبل کېدو والا قصه صرف په هغه الفاظو کې ده چې کم کې په آخره کې دا درې الفاظ په دې ترتیب کې consonant vowel consonant صحیح ده دا خبره په خپل ذهن کې کېده وای ښه نو اوس د دې نه پس د ال که د کم ټکي په آخره کې ال راغلی په انګلیش کې چې د کم ټکي په آخره کې ال راغلی کله چې موږ د هغې ټکي نه سیکنډ او تھرډ فارم جوړو ال به همیشه ډبلیږي همیشه به ډبلیږي په هغې کې هېڅ قانون نور نشته دی چې د ال نه مخکې بس راغلي صحیح ده نو ال به همیشه ډبلیږي د هغې سره به او ورسره به د ای ډي اضافه کېږي مثال په طور یو ټکی دی کینسل یو څیز منسوخ کول کینسل سو CANCEL تاسو وګورئ په آخره کې ال راغلی دی او نو ال د دې چې موږ کله سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو به راځي کینسل د کینسل سپیلنګ به راځي CANCELLED ال به همیشه ډبلیږي صحیح ده یا بل ټکی دی ټریول مطلب سفر کول TRAVEL ټریول نو ټریول په دې کې په آخر کې ال دی چې کله موږ د دې نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو به راځي ټریولډ TRAVELLED ټریولډ صحیح ده نو دا د ال دپاره رول دی دلته کې اوس دا یو پوینټ بل په خپل ذهن کې کېده وای که فرض کا د یو ټکي په آخره کې ډبل ال راغلی د مخکې نه ډبل ال یي نو موږ خو ظاهره خبره د هغې سره درېم ال نشو لګولی که نه په انګلیش کې خو درې ټکي په یو ځای باندې نه راځي په انګلیش کې د سره دا یي نه که فرض کا یو ټکی مثال په طور ګریل GRILL په دې کې د مخکې نه ډبل ال دی موږ چې کله اوس د دې نه سیکنډ فارم یا تھرډ فارم جوړو نو هغه به راځي ګریلډ د هغې سپیلنګ به GRILLED نو صرف د ای ډي اضافه ورسره وشوه ځکه چې ډبل ال د مخکې نه موجود دی یا دغه شانتي که څومره ورب چې د هغې په آخره کې ډبل ټکي راغلي نو هغې سره به صرف د ای ډي اضافه کېږي یا ایډ یو ټکی دی ایډ جمع کول ADD نو دې نه چې موږ اوس سیکنډ فارم یا تھرډ فارم جوړو نو هغه راځي ایډډ د هغې سپیلنګ به بیا سره راځي ADD د مخکې نه موجود دی ای ډي اضافه به ورسره وشي خو که د یو ټکي په آخره کې ډبل ای راغلی د مخکې نه ډبل ای د هغه ټکو سره به صرف د ډي اضافه کېږي ځکه چې درېم ای ورسره نشي لګولی ته ما پهله ووې چې درې ټکي په انګلیش کې په یو ځای باندې یي نه یو ټکی دی مثال په طور اګري سو AGREE نو هغې کې د مخکې نه ډبل ای شته دی نو که موږ اوس د دې نه سیکنډ یا تھرډ فارم جوړو نو به راځي اګریډ د اګریډ سپیلنګ به AGREED نو صرف د ډي اضافه ورسره شوه ځکه چې په هغې کې دوه ای د مخکې نه موجود دي صحیح ده نو دا خبره هم ډېره ضروري ده دا په خپل ذهن کې کېده وای دلته کې دا یوه خبره یاد ساتئ موږ چې دا څومره انګلیش زده کوو دا ټول برټش انګلیش دی د انګلینډ انګلیش دی ځکه چې په پاکستان او په افغانستان کې زیاتر چې کم انګلیش ویلی کېږي نو هغه د انګلینډ انګلیش ویلی کېږي امریکن انګلیش کې ځینې رولز بدل دي مثال په طور دا ال والا رول چې دی دا په امریکن انګلیش کې بدل دی امریکن انګلیش کې د دې ال دپاره هم دغه رول استعمالیږي چې په ال باندې په آخر کې زور شته او که نشته که زور پې یي نو ډبلیږي به او که زور پې نه یي نو نه به ډبلیږي خو زموږ د هغې سره هېڅ کار نشته دی موږ صرف چې موږ کله هم انګلیش یادو موږ به برټش انګلیش یادو دا یو انګلیش یاد کړو نو دا هم ډېره ده صحیح ده نو امریکن انګلیش پرېږدوئ چې کله هم ال راشي په آخره کې د هغې نه سیکنډ او تھرډ فارم جوړولو کې به ال ډبلیږي صحیح ده قصه ختم
نو دا ټول رولز دی د ورب دپاره. امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. دا د دې ایکسپلینیشن اوس ځکه ضروري و چې مخکې چې کم ټینسونه راځي نو په هغې کې به د ورب مختلف فارمونه استعمالیږي. نو زه به تاسو ته د دې بیا ایکسپلینیشن نه کوم، زه به تاسو صرف وایم چې تھرډ فارم به لګي که سیکنډ به لګي که فرست به لګي. نو تاسو په دې ټول باندې ښه صحیح ځان پوه کړئ او د تلو نه مخکې لایک او شیر. انشاءالله په بل ویډیو کې بیا ملاویږو. د الله په امان.